حضرت عثمان رضی الله عنه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دریم خلیفہ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اولنی خلیفہ حضرت ابوبکر، دویم خلیفہ د پیغمبر علیه السلام حضرت عمر رضی الله عنه، د هغې د شهادت څخه وروسته لمبر د خلافت حضرت عثمان رضی الله عنه ته ورغلی. د حضرت عثمان رضی الله عنه څخه وروسته دویم څلورم نمبر خلیفہ حضرت علی رضی الله عنه. لیکن دې څلورو خلیفګانو کې دوه خلیفګان د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خسرانو، حضرت ابوبکر او حضرت عمر دا د پیغمبر علیه السلام دواړه خسرانو، او دوه خلیفګان بیا د پیغمبر علیه السلام زومان ولو، حضرت عثمان او حضرت علی رضی الله عنهما دا بیا دواړه د پیغمبر علیه السلام زومان، او حضرت عثمان رضی الله عنه ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دوی لونی په نکاح ورکړي وي. حضرت رقیه د هغې سره په نکاح وه چې کله حضرت رقیه وفات شوله نو پیغمبر علیه السلام حضرت ام کلثوم ورکله، او د هغې څخه وروسته به پیغمبر علیه السلام ورته ویل ای عثمانه که چیرې دا هم وفات شو که زما سره دریمه بچي وی هغه مې هم تا ته په نکاح باندې درکوله. نو ځکه حضرت عثمان رضی الله عنه لقب دا ذی-النورین دی چې الله تعالی د پیغمبر دوی نوراني لوڼې دته په نکاح کې ورکړي دي، او د ام کلثوم سره چې کومه نکاح کېدله حضرت تفسیر ابن کثیر نقل کوي چې دا د الله تعالی په حکم باندې وه. حضرت عثمان رضی الله عنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته مخامخ راغلی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته عثمان اوس ستا په حق کې ماله جبرائیل راغلی و، او جبرائیل ما ته دا ویل چې ته د خپلې بچی نکاح د عثمان سره وکړه، ځکه چې تا د رقیې زنانې سره ښه سلوک وکړې، ښه زندګي دې وکړله، د هغې په خاطر الله تعالی ما ته دا حکم کوي چې د دې بلې بچی نکاح هم د ده سره وکړه. نو ځکه زه د دې بلې بچی نکاح هم ستا سره کوم. او بیا به دعا کوله یا الله پیغمبر ته مغفرت وکړه، یا الله د پیغمبر ټوله آل ته مغفرت وکړه، یا الله د پیغمبر ټولو خسرانو ته مغفرت وکړه، یا الله د پیغمبر ټولو زمانو ته مغفرت وکړه. نو ځکه حضرت عثمان رضی الله عنه ته به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډېرې دعاګانې کولې. حضرت عثمان رضی الله عنه چې به کله قبر ته راغلی درې ته به راغلی، نو د هغې اوښکې مبارکې به همیشه چې قبر ته به یې وکتل دا اوښکې به یې پر دې ږیرو او ګریوان باندې راتویدلې، چې کوم متعلقین به ورسره و، شاګردان به ورسره و، صحابه کرام به ورسره و. نو هغوی به ورته ویلې چې ای عثمانه چې کله ته د هر منزل ووینې په یو منزل کې دومره پریشانه کېږې نه لکه ته چې قبر ووینې، د چا پر مرګ باندې دومره نه پریشانه کېږې، د چا پر شهادت باندې دومره نه پریشانه کېږې، پر بله لوی حادثه باندې ستا دومره پریشاني نه وي، نه پر بل لوی مشکل باندې ته دومره پریشانه کېږې لکه د قبر په لیدلو چې څومره ژړا کوي او څومره پریشانه کېږي. حضرت عثمان رضی الله عنه ورته ویل چې دا د قبر دا د آخرت د منازلو اول منزل دی، که چیرې دې قبر کې الله تعالی د انسان سره اساني وکړه، د دې څخه وروسته چې در جنت در دروازې پورې کوم منزلونه دي دا به ټول الله تعالی اسانه کوي. او خدا نخواسته که په قبر کې د انسان زندگی په مشکلاتو کې راله، بیا چې د جنت در دروازې پورې څومره مشکلات دي، څومره منازل را روان دي، هغې به ټولو پر انسان باندې په مشکلاتو په پریشانۍ کې تېرېږي. ځکه حضرت عثمان رضی الله عنه به هم د قبر د لیدلو څخه د آخرت د یادېدلو څخه به هغې ډېره لو ژړا کوله او ډېر غم او ډېره پریشاني به یې ښکاره کوله.